نن ورځ ډیر تازه مهم او وروستي خبرونه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني تیر ماښام په ابوظبي ښار کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو او نړیوالو همکاریو له وزیر شیخ عبدالله بن زاید سره ولیدل. ارګ وایي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د ستراتیژیکو اړیکو او همداراز د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي مناسباتو پر پراختیا او سیمه ییزو مسایلو باندې بحث وشو. افغان ځواکونو په کندوز ولایت کې د طالبانو له بنده 18 کسان آزاد کړي دي. ملي دفاع وزارت وایي تیره ورځ د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 18 کسان آزاد شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د 2 وژل شوو عسکرو په اړه معلومات خپاره کړه. د امریکا دفاع وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې تیره ورځ 2 عسکر د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې په یو برید کې وژل شوي دي. قطر کې طالبانو او امریکا د سولې پر راتلونکو اقداماتو خبرې کړې دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب پلاوي سره کتلي دي. په کابل کې د چین سفیر د کرونا وایرس په اړه د افغانانو له همدردۍ مننه کوو. په افغانستان کې د چین لوی سفیر وانګ یو د کرونا وایرس په اړه د افغانانو له هر اړخیز ملاتړ او همدردۍ مننه وکړه. هغه تیره ورځ په کابل کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په چین کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ له کبله د مړو شوي او پرې اخته کسانو د شمیر په اړه بېلابېل راپورونه خپرېږي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دغه خبري ټولګه به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ او نور ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.